بسم الله الرحمن الرحیم. انټرنیټ به کنیکټ کړئ، براوزر به راخلاص کړئ او موږ او تاسې پرون په جیمیل کې یو ایمیل ادرس جوړ کړی و، سید عباس آغا څو 106@gmail.com. نو زه باید اوس جیمیل ویبپاڼه راخلاصه کړم. نو gmail.com به ورته ولیکې، انټر به یې کې. پرون موږ هغه بند کړی نو ګورې ډایرکټ راخلاصه سید عباس آغا 106@gmail.com. او که چېرته دې نه وي راخلاص کړی نو باید چې هغه پاسورډ دې تا یاد وي. بیا هغه پرون چې ما کوم ځینې راخلاص کړه هغه ایمیل ادرس یې غوښته او پاسورډ یې غوښته، هغه به بیا ورسره ورکوئ. ښه ما دغه ایمیل سره پرون موږ تاسې جوړ کړ انډي فرام ګوګل نه انډي په نوم یو کس په اتومات ډول باندې دوی کمپیوټر ته سیټینګ کړی د ایمیل موږ تاسې ته رالیږلی، خو موږ دغه سره کار نه لرو. که لیدل دې غوښتل دې دغه نو بیا به د هغه لپاره ته څه وکړې، په دې سبجیکټ باندې به کلیک کړي. خو راځو اول موږ تاسې ایمیل لیږل زده کوو. اول دا فولډر یې پېژنو، د هغه نه وروسته ایمیل لیږل زده کوو. کمپوز میل که چاته که ته غواړې چې چاته یو ایمیل ولېږې، ایمیل ادرس یې در سره وي، نو کمپوز میل باندې به کلیک کړي. انباکس په موبایلو کې هم وي، هغه ایمیل چې تا ته چا رالیږلی په دې فولډر کې وي. سټارټ دلته سټار سره ایډ کولی شې چې یو نیم کس یو ملګری دی، هغه سره سټار ته ایډ کړي، ورسره ملګری کړي، نو هغه سره به ستوری هم دلته ښکاري او ورسره به د ده ایمیل سټار فولډر ته ځي. که سټار ته لاړ نو دلته که راسي هم دغه ځای کې به ستوری ورسره ښکاري. سنټ میل هغه ایمیل چې تا نورو خلکو ته لیږلی وي، هغه ټول یې درته ښیي. ډرافټ هغه ایمیل چې تا نیمایي کې ځان سره سیف کړی وي، ساتلی دې وي چې نیمایي کې دې پرېښي وي، لیږلی دې نه وي لا چې بیا به زه کار پکې کوم وروسته یې بیا لیږم. او آل میل ټول لیږلي رالیږلي وغیره وغیره. سپیم هم داسې دی لکه انباکس، خو دوی خپل فلټر انټي وایرس لري جیمیل. د کومې ایمیل چې شکمنې وي چې دروغ وي پکې، دروغ څنګه وي پکې، څنګه چې کي لکه تا ته څوک ایمیل راولېږي چې $1,00,000 ته د لاټري وتلې ده، که نه دا مثال به تاسې نه مخکې هم درکړی وي، نو هغه بیا دوی خپل فلټر لري، هغه بیا دلته ته رالیږي سپیم ته. کله کله د خپل ملګري ایمیل به دې هم دلته راسي، کېدای شي یو غټ عدد شي کې لیکلي وي، نو هغه هم کېدای شي دلته ته راولېږي. نو تاسې هلته هم لیدلی شئ، دلته هم لیدلی شئ. ټریش لکه ریسایکل بین، کوم ایمیل چې ته ډیلیټ کړې هغه ټریش ته راځي، 10 ورځې پس په خپله بیا ډیلیټ کېږي. ښه راځو موږ او تاسې ایمیل لیږل زده کوو نن. نو کمپوز میل باندې زه کلیک کوم، وایي چې چا ته یې لیږي فرمه غوندې راځي، په هغه کې تاسې لیکل هم کولی شئ، ورسره ایمیل ادرس چې چا ته یې لیږي هغه هم کې لیکلی شئ. انټرنیټ چې څومره تیز وي هغومره به زر کار کوي، او چې انټرنیټ سلو وي دغه رقم بیا لږ وخت ډېر نیسي. نو کمپوز باندې مې چې کلیک کړه دغه د ایمیل لیږلو چې کومه صفحه ده راخلاص شوله، ټو یې چا ته یې لیږي دغه ایمیل ادرس ولیکه. موږ یې بل چا ته نه لیږو، بېرته یې ځان ته لیږو. لکه موبایل که میسج لیږي ځان ته یې لیږي، خپله شمېره ورکړه بېرته په تا ته راسي هغه میسج. نو چک به هم درې ته که څه به اوس بل ایمیل بیا راخلاصو، نو دې ته زه بېرته دغه ایمیل ادرس لیکم، سید عباس آغا 106@gmail.com. که بل دویم کس ته هم لیږي، کامه به ورکړې بل ولیکه، کامه ورکوه بل لیکه. خو دلته سی سی او بی سی سی، سی سی نه جوړیږي دا لنډیز د مخفف د کاربن کاپي، کاربن کاغذ خو موندلی که نه چې لیکل وکړي ښکته لاندې بلې صفحې ته هم تر وځي. او بل د بی سی سی بلایند کاربن کاپي، نو کې فرق څه ده؟ که بل چاته لیږل غوښتل دغه ځای کې ایمیل ادرس لیکلی شي، دلته هم لیکلی شي، خو دغو دواړو کې فرق څه ده؟ ټوکې به خامخا یو ایمیل ادرس ته لیکي، مطلب ته ډېرو ملګرو ته لیږل غواړي، نو دریو ته یې فرض کړه ته لیږي یا 4-5 ته یې لیږي، نو یو دې دلته ټوکې به خامخا یو کس لیکي، ټوکې چې ونه لیکي بیخي بیا لیږل کېږي نه. دویم کس ته یې فرض کړه ته لیږي سی سی کې ولیکه، درېیم ته یې لیږي بي سی سی کې، خو فرق څه ده پکې؟ دغه ټو ته چې دلته دې هم فرض کړه ایمیل ادرس لیکلی، دلته دې هم لیکلی دي چې کله ته دا ایمیل ولیږې دا ایمیل ادرس ټولو ته ښکاري، دې ته هم ښکاري، دې ته هم ښکاري چې دې کس ته هم لیږلی. سی سی هم دغه رقم ده، دې ته هم دې بي سی سی کې چې کوم ایمیل ادرس یې لیکلی وي دغو ته ښکاري چې دې ته هم لیږلی، دې ته هم لیږلی. خو کوم چې ته په بي سی سی کې ولیکې نو
هغه بیا دغه ته هم نه معلومیږي او دې ته هم نه معلومیږي چې دې ته یې لیږلی خو بي سي سي کې چې کوم لیکلی وي هغو ته معلومیږي چې یاره فلاني فلاني ته یې هم لیږلی ده دا په کوم وخت کې استعمالېږي فرض کړه د سید عباس او د عمران نسره لګېږي او دلته موږ داسې یو سیسټم ورته جوړ کړو ټول ته ایمیل ولېږئ چې روی غواړو نو سید عباس یې که عمران راځي زه نه درځم عمران یې که سید عباس راځي زه نه درځم نو په داسې وخت کې به د دواړو ایمیل ادرس په بي سي سي کې ولیکي چې کله ایمیل ورسي زه والا عمران ته خو نه ده لیږلی عمران یې چې وګوري زه والا سید عباس ته نه ده لیږلی چې راشي بیا بسته په خوله نو دلته هم تاسې ایمیل ادرس یې لیکلی سئ فرق یې دغه ده سبجیکټ موضوع څه شي ده د دې ایمیل زه ورته وایم چې ټیسټینګ جیمیل موږ جیمیل ټیسټ کوو په دې کې که ته څه لیکل کوې میسیج لیکې دلته یې لیکلی سې چې هر شي د لیکل چې هر شي دا لیکل هغه به دلته ولیکي که دې سره تاسې اډیو فایل لیږلی سئ ویډیو فایل ورسره لیږلی سئ د هر پروګرام چې تاسو سره یو فایل وي که هغه عکس وي د سره او که هغه د ورډ د اکسل د بل پروګرام فایل وي د سره هغه هم تاسې لیږلی سئ خو یو شرط لري ځکه چې دا وړیا ده 25 MB نه که د ټول ایمیل سایز زیات څه بیا نه لیږي ښه پوښتنه دا پیدا کېږي که د غټ فایل به بیا څنګه لیږو فیسبوک هم ښه ذریعه ده یوټیوب هم ښه ذریعه ده خو د دې لپاره بیا ته آوټلوک کې سیټینګ کړئ غټ موسیل دی وجه آوټلوک پروګرام استعمالي غټ فایلونه که تاسې لیږئ 25 MB نه زیات نو بیا به هغه لپاره تاسې آوټلوک پروګرام کې سیټینګ کوئ هغه مایکروسافټ کمپنۍ سروسز هغه کې به دا سیټینګ کوئ بیا یې لیږلی شئ ښه زه که یو فایل ورسره راخیستل غواړم یو عکس یا د ورډ یا د اکسل یو پروګرام یو فایل کورنۍ وظیفه مې درکړې هغه مثال هغه تاسې رالیږئ نو چوز فایل اټیچمنټ دا زده کوي پوښتنه داسې راتلای شي چې موږ مثال د خپل کمپیوټر نه که چېرته وغواړو چې یو فایل د ورډ یا د اکسل د بل پروګرام فایل ولیږو نو هغه د ایمیل کې د کوم اپشن په واسطه راخیستل کېږي اټیچمنټ په واسطه نو دې باندې چوز فایل باندې به کلیک کې کوم فایل چې ته لیږې هغه به انتخاب کې فرض کړه زه رااخلم له دې ځای نه یو فایل کامران په نوم دې کې هېڅ لیکل نشته داستان و تاریخچه هیفر کانال هیفر ده که صفر ده اوپن دلته تاسې ګورئ د کوم پروګرام فایل ده د دې ورډ ښه اټیچ مور فایلز دا خو یو راواخیسته نور هم راغلی اټیچ مور فایلز باندې پسې کلیک نو انټرنیټ چې څومره تیز وي هغومره به زر راخلاصېږي ښه چې سلیپ موډ ته نه وي تللی دا خبرې چې کله موږ کې کوو دا خپله هم سلیپ موډ ته ځي ښه دلته تاسې اوس وګورئ 1 2 3 تر 10 پورې 10 فایلونه راخیستلی شي خو د ټولو سایز د ایمیل سره باید چې له 25 MB نه زیات نه شي ته به راسې دې باندې به کلیک کړي بل فایل به راواخلي فرض کړه زه پکچرز ته ځم د یو عکس هم رااخلم دغه رقم نور هم راخیستلی شي چې کله د 10 پوره کړه 10 د نور راخیستل سایز یې کم ده په KB کې ده نو اټیچ مور فایلز باندې به کلیک کړي 10 به دغه رقم نور ته وښیي نو ډن باندې به پسې کلیک کړي چې دغه هم ځان سره اټیچ کړي د عکس او دلته سایز هم درته لیکي چې د دې سایز چې دا 1004 KB ده او د بل چې 402 KB ده که کوم یو دغه کې لیږل نه غواړي بیا به غیر فعال کړي دا اپشن سي او چې لیږي نو دلته هم سینډ شته سیو ډرافټ ډسکارډ ډرافټ ډرافټ کې تاسې وګورئ په اتومات ډول باندې جیمیل ځان سره سیو کوي هم یو ویب کې لیکلی ده ته چې کله کار کې شروع کړې په ایمیل کې په خپله یې سیو کوي دا ځان سره نو که برکته شي بېرته د ډرافټ نه راخلاصولی شي ډرافټ مې ته مخکې هم تاسو ته ویلې فرض که دغه ځای کې ما ته زنګ راغی بیړه مې ده چې لیکل پاتې دي نو زه تر جګېږم باید چې سیف ډرافټ یې کړم چې دلته یې سیف که بیا چې زه نه غواړم دومره تکلیف بیا له سره وکړم بیا د دې که ته ورځ پس راغلی ساعت پس راغلی کال پس راغلی ډرافټ کې به تیار د سره وي دا به راخلاص کړي او دغه نیمایي نه به بیا شروع کړي وکړي اضافه لیکل به پکې وکړي او سینډ وبیلېږي او که غواړئ دا ډرافټ کوم سیف شوی دا هم ډیلیټ کړي نو ډسکارډ ډرافټ باندې به پسې کلیک کړي خو زه یې لیږل غواړم سینډ باندې به کلیک کړي او جیمیل ډېر تیز کار کوي تاسې وګورئ سم د لیږلو سره به ډایرکټ روا هم رسېږي یور میسیج هیز بین سینډ دلته تاسې وګورئ می ځان ته ویلی ځان ته دې لیږلی چا چې ته رالیږلي یا هلته موږ نوم ورکړی و که نه سید عباس دلته بیا سید عباس ښکاري لکه دلته چې لیکلی ده اینډي نو هلته بیا تا نوم ورته ښکاري چې فلاني ایمیل رالیږلی ده اوس دغه ایمیل موږ لیدل غواړو
نو د سبجیکټ باندې به کلیک چې په کلیک دي که راخلاصېږي دغه مې لیکل کې کړي وو او دغه اټیچمنټس دي اوس را عکس هم ده اوس را د ورډ پروګرام فایل هم ده ښه لیکل خو دې ولیدل اوس ته غواړې چې دغه عکس وګورې یا دې فایل کې څه شي دي وي ویز ایچ ټي ایم ایل لیدلی هم څه دلته یا سکین اینډ ډاونلوډ دوی خپل انټي وایرس لري د تسکین کوي هم او د تا کمپیوټر ته ډاونلوډېږي دغه رقم د عکس هم نو زه سکین اینډ ډاونلوډ دې فایل باندې کلیک کوم تاسو ته ګورئ چې دا اوس ډاونلوډ شي دلته اوس دغه ډاونلوډېږي څنګه ډاونلوډ شي نو تاسو په دې باندې دلته کلیک کوئ راخلاصېږي یا په دغه شي باندې کلیک کوئ تاسو آپشن درکوي شو ان فولډر کوم فولډر ته چې ډاونلوډ شي هغه فولډر کې راخلاص کا یا ډایرکټ راخلاص کا یا اوس راخلاص کا اوپن باندې زه کلیک کوم تاسو وګورئ دا فایل راخلاصېږي او په دې کې دغه لیکل وو چې ما ور لیږلي وو هغه رقم راخلاص دغه رقم د عکس هم بیا که دلته تاسې جواب ورکوئ کویک ریپلای باندې به دلته کلیک کوئ او ورته ولیکئ مننه راورسېده او سینډ باندې به پسې کلیک کړي ته هم جواب دې بېرته ورکړه هلته تاسې وګورئ بیا دلته دوه سو چې دوه ایمیل دې نه دي لوستلی ځکه دا اوس مننه هم تا ته راغله ښه په دې کې تاسې اوس وګورئ ستا نور ایمیل ورک شه صرف مننه ښکاري نو دلته وګورئ سید عباس دا چې کوم پاسینای سید عباس دې باندې به کلیک کړي نو ټول به ته ښکاري بس ده صحیح ده